محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله په پاکستان کې د پښتون قام حیثیت څه دی د دغه لړۍ نن 15مه ویډیو ده د چای او د خوون تیل یا اولیو آیل یا زیتون تیل لړکې تاسو سره مخامخ یم په دې مواد ډیر زیات دی خو مختصر ذکر به وکم چې کله پاکستان په یو ځای وو نو مشرقي پاکستان دومره ډیره چای پیدا کوله چې پاکستان به نور ملکونو ته چای لګله چې کله بنگلاديش جوړ شو نو بیا دې مجبور شو چې د نورو ملکونو نه چای راوغواړي عجبه خبره دا وه چې په 1956 کې سروې شوې وه او مانسهره د چای دپاره بهترین ځای ګڼلی شوی و خو په هغه کار نه و شوی په 1982 کې د پاکستان په خواست باندې د چین 4 کسیزه تکنیکی وفد راغی مختلف علاقې وکتلې او هغوی مانسهره شنکیاري علاقه خوښه کړله او بوټي وکړ د چای بوټی په 4-5 کالو کې لوی شي او بیا 40 کاله عمر یې وي دا وفد دومره خلوص سره کار کړی و چې په 80 کې بیا راغی هغه ورته نه د ستا دپاره نور علاقې هم ګورو چې د ستا د چای ضرورت پوره کړي نو هغوی په خپله سروې وکړه بغیر پیسو نو هغه د سواتو د دیر په علاقه کې سروې وکړه او پاکستان ته دا ویلي وکړه چې د ستا که 1 لاک ایکړه ځمکه داسې پیدا شوه چې په هغه کې د چای بوټي وکرلی شي نو د ستا ضرورت پوره کېږي او صرف په سواتو په دیر کې 1,58,000 ایکړه ځمکه چینی وفد معلومه کړله چې دا ته کرلی شي دا به ستا ضرورت هم پوره کړي ته به نور ملکونو ته هم لیږې خو په دې کار ونه شو دا چې کم چای پیدا کېږي په شنکیاري کې دا د چا په حواله شوه دا د یونیلیور او د ټپال په حواله شوه دا څه پیدا کوي دا توره چای کاوا او فرمنټډ ټي جوړوي د دغه چای نه دا 25 ټنه چای د کال پیدا کوي او دې کې د 50,000 ډالره امریکا کینیډا استرالیا او سعودیه ته لیږي برآمد کوي نو دلته څه ثابت شو یو دا چې د ستا وسیله ډیره زیاته وه خو په کار رانوستې شوه ولې د دې ولې جواب به رو رو مونږ ته ملاویږي دویمه دا چې شنکیاري مانسهره کې د چای پټي جوړیږي او مالک یې یونیلیور او ټپال جوړیږي نو دا بم په هره وسیله کې درته اندازه لګي چې اول یې سرمایه کار ورته خوښ کړي او بیا درېیم اړخ دا دی چې په دې لړ کې زموږ مشران زموږ اسمبلې زموږ سیکرټریان زموږ وزارت غلې ولې موږ د دې د خولې نه دننه اورو دا خو فصل دی که نه دا خو بوټی دی که نه نو په دې کې خو صوبې هم څه کولی شول ولې ونه کړل یا ولې دا تر اوسه پورې موږ د دې خولې نه نه اورو نو وطنوالو تحقیق مطلب دا نه دی چې ته په بل باندې صرف ګوتې اوچتې کړه تحقیق مطلب دا دی چې کومې خامې په تا کې وي هغه هم تسلیم کړه ومنه نو دلته دا درېیم اړخ ډیر اهم دی چې زموږ خپله نایلیم په دې کې شامله ده اولیو آیل یا زیتونو تیل په لړ کې چې کم تحقیق شوی دی او دا په پوټوهار کې په ټول خیبر پښتونخوا بشمول د اعظم شوی فاټه ضلع په ټوله جنوبي پښتونخوا کې اولیو آیل یا د زیتون تیل کیدی شي پوټوهار کې کومه علاقه یو کلر کهار دی نور ټول د مرګلي غرونه او د دغه وطن دی دا ستاسو وطن وو ستاسو وطن دی
دغه علاقه ده. نو که ټول آلیو آیل وکرلی شي نو څومره پیسې به را جوړیږي. دوی د خیبر پښتونخوا یا د جنوبي پښتونخوا ذکر نه نشته پکې. د دې وایي چې 4.5 اربه ډالره آلیو آیل دغه صوبه بشمول فاټا پیدا کولی شي. دا هم فصل دی. دا خو د چای په نسبت هم زیات آسان دی. نو خوند څنګه نل کیږي، نوې خوند د آلیو آیل څنګه کرلی کیږي، دا ډېره معمولي خبره ده. دا که چېرته زمونږ وزیرالاګان، زمونږ منسټران، زمونږ دا خلک پوه شي، پوه کړي ځان او ولس پوه کړي، دا کار به شوی وي. خو یو طرف ته وفاق نه کولو، که دا آلیو آیل په پنجاب کې پیدا کېدی کیسه به بله وه، که دا په بل صوبه کې بله به وه. نو هغه سلوک خپل ځای، خو زمونږ څه وکړل یا موږ ولې نه وکړل یا موږ ولې نه پوهېږو. نو وطنوالو صرف د چای 600 میلیون ډالره چې پاکستان اوس چای راغواړي، ته د هغې په مقابله کې نوره چای پیدا کولی شي. دا د ستا حیثیت دی. د ستا حیثیت دا دی چې ته 4.5 اربه ډالره به موږ جنوبي پښتونخوا هم پکې حساب کو، بیا هم نیم کو، 2.5 اربه ډالره آلیو آیل ته پیدا کا. نو ته څومره توانګر کېدی شي. خو که قسمت یا حکمران یو طرف ته تعصب کړی وي، کارخانهداري خپل راوستلی وي، نو دریم طرف ته مونږ خو هم د نااهلۍ ځان له یو خپل مثال یو چې غالبا زمونږ په شان مثال به په دې جهان کې ډېر کم میلاویږي. دا کړی به انشاءالله دوام لري. بیا به تاسو سره مخامخ کېږم د نورو وسیلو په لړ کې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.